أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي كريم عليه الصلاة والسلام ده حديث موافق زمو اوسه خبرو شروع په بار د هغه خوینو کې چې دغه په وجه باندې رسول الله فرمایي انسان جنت له داخليږي او بدین اسمانیت باندې مذاکره کول شي الله په د عمل توفیق راکړي نن یو بل خوې رسول الله چې دغه تشریح کړی دا او دا صفات موږ په نبی کې ډېر کامل معنا باندې پروت او موجود الجود سخا د الله په بندگانو باندې د الله په دین باندې او د الله د بندگانو له مال وخت وغیرہ دا ورکول دا صفات چې په انسان کې موجود شي رسول الله فرمایي دا جنتی دی اخر کې به راغي فایده لوی بهترینه پیدا مدقره جنت ته داخله دل صحابه واجه دی یو سړی نشو ویلې چې به تور مثال مال راواله او چاله جيب کې کېره اراده ډېر اوچت سخیره ځکه ډېر انسانانو په دماغ کې دغه خبره ګرځي چې پلانې سړی سخیره مان ډېر مال لګي او ډېر خیراتونه کوي چاله وخت ورکول دی سوال جواب د لپاره دی تقریر د لپاره دی دینی مشورې د لپاره چاله مال ورکول چاله علم ورکول چاله صحیح عقیدت خودل د قران او سنت صحیح ترجمانی د ټوله بسخا کې راځي د زموږ محمد رسول الله صفات دي شیخ الاسلام ابن قیم خبره ذکر کړې ده تاسو دې متوجه شو ډیر ناشنا به تور مثال یو سړی دا وخت شي وای چې د یو روپې چاله ورکون دا خبره صحیح ده چې دغه محتاج زما د یو روپې ضرورت لري لیکن دا کوم روپې چې دل ورکوم ما زبد دیلا د هغه د احتیاج نه د خپل ځان زیات محتاج ګڼم وجه سره کبه د ټول کار کې به تور مثال یو سړی دی او دغه خپل فقیر راغی مال ورنه کې نو کې دي شی بل مسلمانې ورکی کغه ورنه کې نو کې دي شی بل مسلمان او کغه ورنه کې خدای شپه بنار به تیر شي لیکن به د شي ورځ باندې چې انت هیڅ نه مال کار کوي او نه د چا منصب کار کوي او نه د چا نوم او شهرت کار کوي منګ له بدن دقه صدقې اجر به کار کوي چې غیر ویل شي یوم القیامه نو یقیني چې زمون احتیاج د فقیر د احتیاج نه دی ورو په لزیات راغی او دا حقیقت چې کله انسان دی لوګوري د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بعض احادیث تاسو وګورئ په هغه باندې خپل نظر ورواچو به ته نتیجه راوځي عائشہ به فرمایي در محمد رسول الله بیبي وا د امت مسلمه مور د ابوبکر صاحب لور ده د دې منقبتونو مخکې من سیرت په درسونو کې ذکر کړی شوی چې ډېر اوچته خزه ده عمرو بن العاص ته پوښتنه وکړه یا رسول الله بده ټول انسانانو کې تر رسول ډېر ګران دي ګمان دا و چې دې شمایت ځکه عمرو بن العاص من دحات العرب دا د عربو د اغلوی قهرمانانو پهلوانانو نو ورته ویلې چې مال ډېر نږدې شي دا او زما زړه چې نږدې ده عائشه ده وی به سوګ دی وی رغی پلارو وی به سوګ دی به عمر به سوګ دی عثمان به سوګ دی علي رضی الله عنهما عمرو بن العاص فرمایي چې پاتې شم اسنه چې زما دانو ډیر روسوانه دي دا فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ورځ ما خو راغی نو مله دا خبر وکړه چې عائشه سره چې خوراک شته غزل سره یې وې خورم تاسو د محمد رسول الله د کور د ژوند لمسګوري عائشه به فرمایي بل حدیث کې راځي چې په میاشتو بس موږ د کور نه چرته دود نه خاطو موږ بل کجور او وبو باندې اکتفا کوله قناعت نو ما ورته ویل چې ما سره شي نشته نو به ویل چې فانا صائم ذخر روزه شو زما د روزي وې دویم کړه چې ما خو راغی په دې وخت کې څوړو او غړي دا سره خلک لشي وو یا د سلام دغه ډوډۍ ته جوړ شوی لکه تری ده چې سړی ډوډۍ ماته کی ودا چې ما خو راوړل نو ما ایسه دا ویوړه د رسول الله خو ما ورته ویل چې یا رسول الله تا ویل چې دا سره ششتو کني چې نو ستا خو مې دا قراوړل وما تعجب ته وږي چې یا رسول الله ول کرته ما باندې راوړل د شي ویل چې زرو جدار ما وشه ایسه دا شی وخړو دا طعام رسول الله ورته نعم یا عائشه یا عائشه یقینی رتبه دا هغه چې هغه روزنه شي په غیر د رمضان کې او یا سوا د قضایي د رمضان نه دا بشند هغه سړي چې د خپل مال صدقه ورکړي نو خو کدا چې څومره صدقه ورکړي خو کدا چې څومره ځان سره بند ساتي
دې خبر لمه توجه یو سړی دغه په دې چې 100 روپۍ دي 400 روپۍ ورکړي کچاله 50 ورکړي ک 50 ورکړي ک 10 ورکړي څوک سره بحث ولنجنې شي کولای ما چې دا کوم روزنه ولې ودا نفلي روزانو په دې کې اسمه اختیار جدازه اخر پورې رسولو غزي ماته مخکراله مستلم مطالبه وکړه چې شیشته ته ویل نه نو په دې وخت کې ایسا دوباره زما خپل رااله و دې چې دا طعام راغلی د نظام او خړ داس مره پیسو غولې ده یو قانون دی چې لازم نفل به شروع یو سړي په نفل کې شروع کړه هغه به ما تکړه آیا په دې وخت کې د باندې قضیه شته کني شولي اختلافي مسله د علماء مابین کړه احناف علماء قائل چې اشتري مالکانو کې خپل عذر د وجه نه ما تکړي نشته او بغیر د عذر نه بیشته د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام بخاری رحمت الله علیه خپل مسلک دا چې به قضیه په نشته او دلیل په دغه حدیث رسول الله دی علیه الصلاه والسلام دي کې د عائشه رضی الله عنها څخه راغوري څومره وشته زنانه چې معموله ته عام ځان له برابر کړي دی چې ورته وړي دی نو خپل ونه خوړه او لاړ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول هغه باندې خوراک او هغه باندې خرچه او هغه قتل در صحابه مقصود عبادتو انس بن مالک فرمایي چې رسول الله په ټول انسانانو کې خیسو احسن الناس تر دې پر شاعر ورته وایي كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ويا رسول الله تاخذ شيء لك انور چې کله راوخه د مشرق او مغرب د ټولو نشي وپړه کول او حقیقت چې د نور نه مزمنه بډیر کې سړي زما سره وساونه کې سبا چې دلین د چرته بل مور د شي بچی را وړي نه دي او د شي ته یې لګتا چې ځم په خپل جوړ کړي به ویل وکانه اجود الناس د په ټول انسانانو کې ډیر سخی سړي وکانه اشجع الناس په ټول انسانانو کې ډیر بهادر علي بن ابي طالب فرمایي چې کله په میدان د جګړه کې موږ باندې سختی رااله موږ محمد رسول الله په طرف باندې کوشش کوو چې موږ نبی به کم ځای کې التم ځان رسو تورا خنجر وغیرہ دا رسول الله سخت استعمالول وې تر دې پورې چې ورځ مدینه کې د شوازه ولګي د شلګ سبلا د مصیبت ته تر دې پورې چې مجاهدین خپل اسلحه وغیرہ دا برابرې او د دشمن په طرف باندې حرکت وکړي دغه خو محمد رسول الله را روان دی راغی وی هیڅ مشته یریږي ما خیر او خیرات دی لم ترعوا دې حدیث کې انس بن مالک چې دا محمد رسول الله لسکرن خادم دی او دې کې څه دعاګانې مرده کړې وي الله په دې مال کې برکت واچوا وزما په دې مال کې برکت او په دې عمر کې برکت واچو رسول الله زما عمر زیات شو په دې اولاد کې برکت واچو یوسل اتنوي اولاد مال الله راکړه نو سی وغیرہ د څلور شي عزت مل رحم څلورم شي هغه الله تعالی بخنه ده ګوره په ټول انسانانو کې بهادر انسان محمد رسول الله دی او دا محمد صلی الله علیه وسلم زموږ امام دی زموږ قائد دی دا زموږ رهبر دی او قانون دی چې د سره مینه په هغه وخت کې راځي چې وسره د خپل امام او رهبر سره مینه محبت وسره دغه عمل خپل کی انس بن مالک د کدوري دی بوټي سره ډیر او ترکاری سره مینه وجه دا چې داس موږ د بیډر خواکو معاویه رضی الله عنه د خپل تڼي کولاو ساتل چې د بوختنه وکړي چې معاویه دا ولي وی ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د تڼي اخلاص وی داغه د مینه د وجه نه د اخلاص ساتل حتی په وړي شي دواړو کې عبد الله بن عمر سبا سیرت بدرش کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په طرف باندې روانيږي چې نه د عمره وکي او چې د حج وکي چې د دواړو وکړو عبد الله ابن عمر چې هغه رسول الله د دمی زونه انتخابي شکل پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دنیا نه وفات شو زه ژوندم چې بدیجه کې هغه حرکتونه وکم چې کوم هغه کړی دي دی ویل شي مینا لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع قرطبي شاعر شعر نقل کړی دی وکړه چاته تا چا سره یقیني مینه نو قانون دا چې هغه خبره عمر شرعا ځکه هغه محبوب محب د محبوب اره خبره مني عبد الله بن عباس فرمایي رسول الله چې اجود الناس دا ټول انسانانو کې ډېر سخي او په رمضان کې ډېر سخي وو وې د الله نبی په رمضان کې دا سخت څه کوله په ملګرو دی ګوندر باندې تا به دا ګمان کوله کې 30 باد چي لګي وجدارا رسول الله فرمایي چې سړی چاله افطار تیار کیو هغه اور باندې روزه ما تکړه څومره اجر چې داغه دی هغه اجر بل الله تعالی درکې بغیر دین چې داغه په اجر کې الله نقصان راوړي دا څومره د خیر خبرې دي پروژه کې محمد رسول الله دې شو لک بعد هم څه چې ارش الله سورته هغه به دا کو حتی تر دی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي بلکې داغه مخ یو بل حدیث چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او داغه سره مال نو را قرض به کې او بعد دغه نه به پر خلکو باندې خرج کې او دا قرض به اخلاص کې د زموږ محمد رسول الله صفات جابر بن عبد الله فرمایي وې د محمد رسول الله نه چې سوال کړی دی هیڅ وخت کې د ورته سیند ویل شي الله تاسو زما سره نشته بلکې ورته ویل شي راشه
کبه کور کې ونکور ایسه به ورته اشبه ورته سیم یو کبه کور کې نو د چانه به ورته قرض واخستو په دې ټول عملونو کې محمد رسول الله تاسو د تربیت راکې چې خلکو له شخص رضان امخته کوي د دې وجه قرآن کې الله خبره کړې د رسول الله فرمایي چې انسان کله سخا ور کوي سخا کوي مال لګي د په دې مال کې الله زیاتواله راولي ظاهري موږ تاوان خاري سلو بيد سره دی او بیان کې د لاس ورکړي او بخیل نه یو پاتې شو محمد رسول الله فرمایي زیاتیږي موږ معجزاتي زموږ عقل وسی چې رسول الله خبره په مقابل کې پیش کوو انس بن مالک فرمایي چې کله حنین رسول الله فتح کې یو سړی ورته راغی ویل یا رسول الله چې مال سره کا وې د دوه درو په مابین کې چې دا څومره رحمت دې ګډو دا ټول استا شو څومره وشت سخی ودا قوم لراغي قوم له دا خبر ورکړي چې اسلم فوالله ان محمدن ای خلکو اسلام راوړي زماره په الله باندې قسم چې محمد د انسان د خلکو له دومره مال ورکړي چې بالکل د فقر نشرته یریږي نه زنه مختکول بکار دې سره حدیث کې رسول الله فرمایي و ارسل دو ملائکه هغه دو اوازونه کوي یو ملائک دې شو ان شاء الله دا بنده ستاسو د بندگانو باندې خرچه کوي ته مال زیات کدا مال زیاتېږي او بل دې شو ان شاء الله دا بنده ستاسو د بندگانو باندې خرچه نه کوي بلکې مال ځان سره قبضي او ساتي الله تو ورته مال برباد کړ رسول الله فرمایي دا مال بخمخ الله بربادي دا به ختميږي جابر بن عبد الله فرمایي وی رسول الله مال ویلې کله بحرین نشرته مال راغی زما تعالی دومره درکم په خپل لاس باندې اشاره وکړه وی د الله نبی چې کله وفات شو مخکې دین چې د بحرین د اعمال راشد ابو بکر په وخت کې دا راغی نو دا خبره وکړه چې رسول الله د چا سره کوم وعده کړی هغه مال حاضر شي زور ته ورالم او ما ورته ویل چې رسول الله د خبره مال کړی دا کړه بحرین نشرته مال راغی دومره مال بدرکم وی ابو بکر چې مال دومره مال راکې تر دې پورې چې 1500 دینار او درهم مال هغه دې مال راکړه به ویل چې موږ نورم والا ګوره محمد رسول الله مال ورته راغلی نه دی وخت کې دې ملګرو سره دا وعده کړی کزما په لاس کې دومره مال راغی زه تعالی درکوم څومره بهترین سخی ابو هريره سے فرمایي رسول الله نه دا نقل کړي ویمنګه په دې مابین کې ناسو چې بر اورېس کې आवाज وش چې اے اورېځي لاړه شو د پلاني سړي زمکه به وځي کې دا پاجه باندې باران وراوه وجدار شي هغه ډېر نیک سړی دی ودا اورېس لاړه دغه په دې زمکه باندې دا باران وریدو چې کله وریدو نو چون کې دا و چې موږ د انو یاد کړو ورور د نو پښتنه ته وکړه نبی هغه ویل چې تاسو ما د نو پښتنه ولې کوي موږ به د اورېس کې د شو आवाज واورېدو چې د دې ومون وروته چې د پلاني سړي د بخښنه ورشه او ستانه مواقعو باغ باندې باران اور وداته څه کار کوي بده کی ګور اسمه د الله دومره غیرت دی دومره تعاون هغه دا تاسو کوم خبره کړې اوس ما راغو کېدا وېزه دا باغ چې د دینه په دې باندې خرچه کوم او چې کله د دینه دا حاصل راټول کم نو به دا غدریمه عیسی د الله په نامه باندې صدقه کوم او هغه غدریمه عیسی چې دا هغه به ځان لپاره بری بچو باندې خرج کوم او غدریمه عیسی اخلم هغه برته په باغ باندې خرج کوم ګورئ دې ځکه دا خپل مال درې عیسی کې درې مې صد الله په نامه او درې مې سبا چول پر خدای او درې مې برته په باغ باندې خرج کول الله رب العزت دومره غیرتی زده چې بر دې ورس کې سي आवाज وشي ورشه په ټول خلکو باندې باران کوي کني کې خوشما پر پلاني بندا دغه په فصل او بخښه باندې ایسه باران ته وکا الله به غیب تعالی تنظیم برابر کړي عبد الرحمن بن ابي بکر فرمای وی رسول الله او رسول چې بتاو چې د څوک شي مسكين له ډوډۍ ورکړي ابو بکر صاحب ورته ویل شي او وې زه ور جمعه ته داخل شوم یو سائل سوال وکړي چې الله په نامه سره کوي ابو بکر وی کورل شو ورلم د عبد الرحمن بن لاس کې ډوډۍ و وې ما عبد الرحمن لوي ویل چې بچي دا ډوډۍ راکوي چې کله ما ورکړه وی پلار مې زما د لاس واقصه او هغه مسكين له ورکړه په دې کیفیت باندې د څه په چې کله په موږ تاسو کې موجود شاله موږ جنت ته داخل کې د شي نه چې کور کې کم شي دا خو جمع کول لیکن د بل چا د بچي د لاس او دغه د خلینو راخصل او خپل بچو راوړل د څومره ظلم دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک راځي تا تاریخ بچ کومه کې دعوت وکړي خلکو د وخت ولا مولا وکي بن ساغوی د ډوډۍ لوډۍ مکلف ډوډۍ به برابر کړي و ابن تیمیه سے به ورخړل وی ودا خو تر دې غریبانو نه د مالونو په جبر او په زور او بدمعشي باندې اخیشري وسی په موږ باندې خریدار ظالم مظلومان مالونه دی ولی په غوخرو دغه به وډه کوله عمر بن الخطاب فرمای وی تبوک په غزا کې ملګرو چنده شروع کړو دی وخت کې تقریبا عثمان بن عفان چې هغه نه سو وکان او سل اسونه پیش کړ او 22 کروڑ روپۍ دی وړاندې کړې په یو چنده کې اوس موږ تاسو په یوه کې سلې 500 روپۍ ولګو څومره خلای اسمان الله ورزو چې ما خو جهان وران کې او درې کرتے سلې یادو چې کدا شی مې درکړې څنګه چلې فکر دراغو کرا ده نه 22 کروڑ روپۍ په یو چنده کې عثمان بن عفان واچولې
محمد رسول الله ورته ویل شي عثمان در محمد رسول الله زممو وې کته شرط بلیو عمل ونه کې الله بس هم دغه عمل باندې جنت لګوي وې مانی مې کور راوړو وې ما د شي ویل چې ابو بکر په دې ورځ باندې میدان مخ کې وړم نیمه مې پرې خو دو وې زمان رسول الله پښتنه وکړه چې عمر څه چل دی کې مې راوړل مې پرې خو دو ابو بکر ټول کور بشره راوړو رسول الله ته پښتنه وکړه چې تاسو چلو کې مال الله رسول پرې خو دونو دومره اوچت سخی دا به امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې ټول مال به سړی خرج نکړي چې واده ابوبکر ناغي جدا انسان وسکه به دې وخت کې مو تاسو جزې بزې کوو خپل صدقه به موږ باندې درد سر جوړيږي جبیر بن مطعم فرمایي وزل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تر دې پوری چې غنیمتونه به خلکو تقسیمول د خلکو رمشي او ازدحام جوړ کې وی د الله نبی دا صادر شو دا یو ونی ویل چې مال د خپل صادر راکې شماره په الله باندې قسمی کزما سره دومره مال ویل کسان چې په دې دره کې داونی دا ټول تاسو درکول نه به تاسو زه بخیل مند کړی نه دروغجن او د قشم بوزل ولا پغره کې به څومره ونی ډیر انتهایی شته څومره بوټي به ډیر انتهایی شته لیکن رسول الله فرمایي کو دومره مال ما سره چرته یې سب یو روپیم ځل پرېندم بلکې دا ټول به تاسو باندې خرج کړ دشي نبی او دشي امام موږ لرو د اقتدا په هغه وخت کې موږ لګیږي چې موږ د قشند الله په بندګانو باندې مسلمانانو باندې خرچ وکړو تر څو پورې موږ دغه پوجا باندې جنت ور داخل شو حدیث کې دا راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نا ابن شهاب نے نقل لے وی رسول الله چې کله مکه فتح کړه به الله نبی روه ته د سره مسلمانانو وو جګړه وکړه هونین کې الله رب العزت د خپل دین مسلمانانو کومک وکړي رسول الله د خلکو له صفان ابن امیل سلو خان ورکړو به ورته سل ورکړو به ورته سل 300 خان صرف یو کس ورکړو سید ابن مسعود دا خبره کړې ده صفان به ویل به قسم په الله رسول الله مال راکړي دي هغه چې مال راکړي دي په دې ټول انسانانو کې مال بدترین انسان هم دا معلومه ده خو چې کله په ما باندې خرچه وکړه وی په ټول انسانانو کې وځه مال مهم انسان معلومه کېږي نه دا پیدا موږ معلومه شو کته وګورئ چې د خلکو مینه محبت سره پیدا شي د الله په بندګانو باندې خرچه کوه د الله د رضا لپاره مسعود به بل مسله نه مخکې موږ ویل جابر بن عبد الله ابو بکر صاحب لاغي چې رسول الله پتا سوادي چا سره نه یو ما ورته جزما سره وعده کړی مال راکې ابو هريره سے فرمایي وې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نورسا د جعفر ابن ابي طالب نه په جود او کرم کې بل اید شتړې من دل چې هغه ټول مخکې لاړ دی وجه دا چې در محمد رسول الله د کاکا زوی نو قانون دا دی چې د تروزه خامخ رنگ د تروزه لورځي هغه چې کوم عمل کې هغه رنگ دمته اخلي رسول الله بدقه شان سخا کول نو دمته دارنګ هغه چې رسول الله بسره ډېر تیزه تمینه و ایسه الله په بندگانو باندې باغ خرچه کولی عبد الله بن جعفر له سړي ویلي وته ماستر حسابيو کې زما سره کمال اوړي هغه تعجب د 2 روپۍ حسابي زما سره شروع کړی د تدمر په لکونو مال نه خلکو لور کوي وی هغه چې اسما خپل مال چې څومره ورکوم چاله پاګه باندې اسما مسله ده لیکن دی بل باره کې د حسابي خبره ده په روپیم تاسو یې حسابي کوم لکه خلک وای حساب د مسقال په اندازه باندې بخشش کې به په خرور باندې ولې نه د دیو جن محمد بن حسن فرمای وی مالک بن دینار فرمایلی چې مؤمن انسان عقل چې هغه به عزت منی په هر حالت کې دا به خوښ غني چې ګوندې له ضرر ورنه کې او داغه بری ګوندانو کې چرته یو فقیر نه تر دې پورې محمد رسول الله فرمایي هغه انسان کې ورسره چرته ایمان موجود نشي چې دا په خېټه باندې موړ خو کې ګوندې غریب هغه دلوګي نه مرشي غریبي به مالک بن دینار شړل چته بوختنه کوي چې لکه ولی شاړي سره دې چې هغه ګور وړي غني سره والو او د دین نه دې کو ورشه د ګډوډ کړي نو نته ورسره کړي نه دې اخوا کړي نو وی ویلي وی قسم په الله کرم هم دغه شی ویلې چې سړی الله رب عزت تعالی مال درکې وته د الله په بندگانو باندې خرج کړي تعالی مال درکې وته د الله په بندگانو باندې خرج کړي قرطبي واقع ذکر کړي ابا یزید باسمی وی زه چې دومره حیران کړي نو لکه بلخ نه ځوان راغی وی مال یو چې لکه تاسو ایثار چل وای وی ما ویل موږ ایثار دلو کوي شیس موږ سری چاله ورکو کني صبر کوي دا خو مزار د بلخ سپیم کوي ودا څنګه چې یو شی ورواچو خو نه صبر کوي موږ ایثار دلو چې شی موږ سره موجود هغه خلکو ورکو چې نه موږ سره هغه چاله صبر وکړو حتی درځي پوری یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ملما ملګرو لور کې چې دا به څوک سره بوجو ملګری وځي به بوزم کور والا نه پښتنه وکړه څه تا وې دومره ډوډۍ چې چیرې ماشومان نو خو وې ځکه په طریقه باندې ودکا او چې کله ملما کې نو صلاح حجاب نازل شوی نو دا حکم ته به دا ډیو کې ګوتې وې دا به مړ کې ترڅو پوری ملما چې هغه مړ لړ شي اگر کومه ته وږي ولې پاتې نشو سبب دې خلکو بارک الله ته نازل کړ منهاج المسلم کې لیکلي وې دې مومن خو تقریبا یو درشه 15 مجاهدین رااله او د کور والا له چې د سخانه ورکو په دې باندې ډوډۍ چې ورخوراکا نو ار سړیا چې لاسه کته کو دیوې مړکړه هر مجاهد دا مسله کوله زه دې وګه پاتې شم خو چې دې اخري ابل زه دې وګه پاتې شم چې دا وې چې کله ټول ډوډۍ مثال پورا کړه لاړه اچم خړل نو چې دې وې کله بل کړل نو هغه څنګه چې بد سخه باندې پاتې او امق شم پاتې شوی
اثار کو اثار د شنه چې لکه دم سما او دم سما او دم سما او دم سما جعفر صادق ویلي وی اقمل هغه ډیر کوم کینی د عقل نه او هغه مصیبت ډیر غټ نه د جهل نه او به دا ویل چې انی زشما عزت منی مودقه شمه د خلکو باندې خرچې کول او د انسان شي هغه رب العالمین جنت لور داخل کی چې کله د الله په بندگانو باندې خرچې کوي ذکر رسول الله فرمایي چې دا عمل چا به ځان کې راوسو الله به جنت لور داخل کی تر دې پورې بای سلف صالحین کې مسله دا و چې هغه به ډوډۍ برابر کړ تر څو به خړل نه چې بار نه ملمر شي او هغه د سره باقي ځای کې کینې اسی یوسف دې تاسو دې واوري یو له فائدہ دې څخه دا چې انسان د دې په وجه باندې محمد رسول الله فرمایي جنت له داخلي کی دا د انسان د ایمان او د حسن اسلام دلیل دی دا رب العالمین باندې کوم کول دي دا ډیر جمع کول دا په الله باندې قسم د بدګماني ده دا ګیره به سپینې چې ترتیب وخت پر الله وساتله خوينده بریم ساتي بس حرام الله سره وړه چې دا وسوسه تم کچر د سپینګیره شونه به بچ کیږي دا حرام او دا حرام او دا حرام د خلکو سره ډیره مینه الله رب عزت پر په آخرت کې درجه اوچته کی او زمونږ د الله پر سره ډیره مینه دشمنان بر ډیر کم او حسدګر بر ډیر کم او ټول انسانانو په تاونه به کسي پد بیانې ابراهيم عليه السلام دا ویلي وي رب زه چې کله مرشم به د خلکو زما ذکر پرې دا چې دا خوري خسړیو نو حاصل دارو وته رسول الله فرمایي چې د درې سو شپته خوینه کړ انسان کې څه موجود شي څه انسان الله به جنت اور باندې داخل کی یو پاږي کې موږ تاسو نن جود او سخا ذکر کړه الله رب عزت موږ تاسو یقیني سخا ولا انسانان جوړ کې تر څو جنت اور